سلام علیکم. ستړي مشئ. یو داسې دعا درخیم چې مدني جانان یې د قبلېدو په اړه قسم کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله تعالی قسم کړی چې کچا دا دعا وکړه حتما قبلېږي. هغه صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفسي بيده ما دعا به مؤمن الا فرج الله عنه. پوهیږئ څوک درته قسم کوي؟ آیا خیر البشر اړتیا لري د داسې یو څه په اړه قسم وکړي چې ګټه یې موږ ته ده؟ داسې انسان چې تر ټولو ډیر رښتینی دی. خدا قسم د دې دعا د ارزښت او عظمت لپاره دی. که انسان د غر هومره غم، تشویش، جنجال، هم او نورې ذهني ستونزې ولري، خو چې دا دعا ولولي الله تعالی به یې سملاسي ټولې اندېښنې له منځه یوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا داسې ښودلې ده: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. مازې چې مسلمان دا دعا ولولي الله تعالی یې غم او هم له منځه وړي. ځکه د الله تعالی محبوب پیغمبر د دې دعا د قبلېدو په اړه قسم کړی دی. کله چې یونس علیه السلام د لوی ماهي په خېټه کې و، همدا دعا یې ویله. الله تعالی دعا سملاسي قبوله کړه. په دې اړه الله تعالی وایي فاستجبنا له ونجيناه من الغم. موږ د هغه دعا قبول کړه او له غم نه مو وژغوره. دا یونس علیه السلام پورې ځانګړې دعا نه ده، ځکه الله تعالی د آیت په پای کې وایي وکذلک ننجي المؤمنین، او همدغه شان موږ مؤمنان ژغورو. درنو ورونو، تاسې ته ښه معلومه ده چې دا دنیا له اندېښنو او غمونو ډکه ده. تاسې ډېر کم داسې کسان چارچاپېره وینئ چې په رښتیا خوشحاله وي. ژوند کله دومره ستړی کوونکی شي چې د کلمې په واقعي معنی په انسان وغمیږي. داسې ملګري به حتما پیژنئ چې له هم او غم کړیږي. تاسې په خپله دا دعا حفظ کړئ او خپلو ملګرو ته یې هم ورزده کړئ. د دې اسانه لار دا ده چې دا ویډیو په خپلو فیسبوکونو شیر کړئ او یا یې لینک کاپی کړئ او خپلو دوستانو ته یې په مسیج واستوئ. الله تعالی به یې ماته د جوړولو او تاسې ته د شیر کولو له امله اجر نصیب کړي.